ازادي راډیو که د مظلوم په وینو تغذیه شوې تبلیغاتي دستګاه د 21مې پیړۍ پیل د غرب د اوج دور و. امریکا هغه وخت د پوځي او ټکنالوژیکي قوت د پړسوب په حالت کې وه چې له امله یې افغانستان ته هم مخه شوه. ورسره جوخت 21مه پیړۍ د مطبوعاتي چارو او تبلیغاتي فعالیتونو ځانګړی دور هم شمیرل کیږي چې په تبلیغاتو او رسنیز اخو ډب کې ښه او بد ګډوله شول، ځکه خو هر کس په اسانۍ د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راتله. اشغالګرو پر تبلیغاتي چارو لوړ مصارف وکړل او ټول افغانستان یې د غرب تر کلتوري رسنیز پوښښ لاندې راوست. هماغه و چې سلګونه پردۍ شیطاني تبلیغاتي رسنیزې دستګاوې رامنځته شوې. په 2002 میلادي کال کې د اشغالګرو په تبلیغاتي رأس کې ازادي راډیو هم وه چې د کانګرس په ځانګړو پیسو جوړه شوه چې تر نن ورځې بودیجه او د شخوند ټول مواد کانګرس ور برابرول. خو د دومره شفقت په مقابل کې ازادي راډیو اشغالګرو ته څه ورکول؟ د یادې شیطاني رسنۍ ټوله نشراتي پالیسي پر فحشا، کلتوري یرغل، اسلام سپکاوي، عامه ذهنیت ځپلو او غربي تبلیغاتو څرخېدله، ترڅو غربي فکر پیاوړی او د اشغالګرو پر وړاندې حساسیت کمزوری کړي. دوی د خپل بادار د اطاعت لپاره له هیڅ راز لوچکتوب مخ وانه په ځوان او نوي نسل کې ډیر ژور ذهني تمایلات او خواهشات وپارول. 20 کاله د اسلامي ارزښتونو او مقدساتو سپکاوی وکړ. قومي او ټولنیز جوړښتونه یې ټارګټ کړل، د عوامو شخصي حریم ته ننوتل او د غربي پروژو ساز ته ښه ونڅېدل. مګر کله چې په افغانستان کې د غرب حضور او اهداف له منځه لاړل، سملاسي له خپلو مزدورو شیطاني رسنیو سره تعلق هم کمزوری کړ او بالاخره یې نن اعلان وکړ چې له دې وروسته تاسې زموږ لپاره اغیزمن نه یاست. هر څه مو چې کړي بد مو کړي، موږ اړتیا نه درته لرو. د غرب زادګانو تر ټولو وروستی دربار هم وتړل شو. د ذلت په خوب ویده غلامان به اوس پوهېدلی وي چې د غلامۍ د ژوند پای ذلت دی. دا زموږ عقیده وه چې غربیان او ټول یاران به یوه ورځ د ذلت هار په غاړه کوي. هماغسې وشول او بالاخره په داسې ذلت ونازول شول چې دوی یې په بیان شرمیږي. د اسلام او افغان ولس پر وړاندې هر راز جبهه نیول همدا نتیجه لري.